د پاکستاني پوځ او ټي ټي پي ترمنځ نښتې دواړه خواوې د مرګ ژوبلې جلا ارقام ورکوي. د راپورټونو له مخې ډیورنډ کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني ځواکونو یو تازه برید کې 7 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځي چارواکو رسنیو ته ویلي دا برید د پنجشنبې پر ورځ د پاکستاني ځواکونو پر یوه کاروان شوی. دا برید د شمالي وزیرستان داسې ځای کې شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډله پکې فعاله ده. تر دې یوه ورځ وړاندې د شمالي وزیرستان په شام او میرعلي خدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو په 2 جلا بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان ملکی او پوځي سرچینې وایي افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته تر ډیورنډ کرښې هاخوا امنیتي پیښې ډیرې شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان پوځ عامه اړیکو مسؤل تورن جنرال بابر افتخار د جمعې پر ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د روان 2022 کال له پیل راهیسې وسلوالو بریدونو کې د دوی 90 افسران او ځوانان وژل شوي دي. هغه دې موده کې د 128 وسلوالو د وژلو او د 280 نورو د نیول کېدو ادعا هم وکړه. خو د پاکستاني طالبانو تحریک ویان محمد خراساني بیا پرون جمعه رسنیو ته په استولې اعلامیه کې د پوځ ویان لخوا وړاندې شوي ارقام رد کړي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان پوځ له رسنیو او خلکو د حقایقو پټولو هڅه کوي. قدرمنو لیدونکو په دې هکله تاسې څه نظر لرئ؟ له موږ سره یې په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.